زما مؤمنو ورونو د هند د قارې یو لوی شخصیت استاذ العلماء شیخ الهند رحمت الله علیه دا د مالټا په جیل کې انګریزانو او فرنګیانو اسیر کړی و، 4 کاله اسیر و. پس له 4 کالو چې کله راخلاص سو د دیوبند دارالعلوم ته راغی او خلق چې خبر سو چې شیخ الهند رحمت الله علیه راخلاص سوی ده د کفارو له منګولو چې آزاد سو، نو د هغه ټول متعلقینو شاګردان چې په زرهاو په لکاو خلق وو هغه حاضر سو ورته. شیخ الهند رحمت الله علیه داسې استاد کل و چې د شیخ اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه استاد و، د حسین احمد مدني رحمت الله علیه استاد و، د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه استاد و، د عبید الله سندي رحمت الله علیه استاد و، د مولانا کفایت الله رحمت الله علیه استاد و، په زرګونو د داسې لوی اکابر او علما او استاد. نو کله داسې مبارک راغی نو د خپلو متعلقینو خپلو حاضر د مجلس ته 2 خبرې پیش کړې او ورته ویل چې ما د مالټا په جیل کې په هغه ریاضت او په هغه تفکر کې چې ما له ځانه سره فکرونه کول ما 2 درسه زده کړو، 2 نوي سبقونه مې زده کړي دي، راسئ زه در وروم. اول داسې د خدای له کتاب سره او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له عملي زندگی سره وفادار او اشنا پاتې سئ. دغه تعلیم د کتاب د الله عام کوي په امت کې، او دوم داسې له ذات البیني اختلافاتو څخه ځانونه وساتئ وژغورئ. که دا 2 کاره مو وکړو نو هم به د امت ژوندی، هم به موږ له اسلام سره تړلي پاتې یو، او هم به د کفر او د دښمن له مظالمو څخه په نجات کې یو. او دا یو عندیه چې د ځینو خلقو په خولو کې ده چې تاسې قرآن او له حدیثه لرې اوسېږئ، دا د مجتهدینو کار ده، دا په نطفه کې فاسده او په نطفه کې باطله ده، او حتی د هغه پالیسي سازو کفارو له طرفه د مسلمانانو مجامعو په مابین کې دا ور داخله سوې ده، ورننوتې ده، حتی د ځینې خواصو جاهلو خواصو په خولو کې هم لوېدلې ده. هیڅ مسلمان د نن زمانې داسې نه وایي چې موږ به د قرآن عظیم شان تفسیر له خپله عنده او له خپله ځانه کوو، د حدیث تفسیر به له خپله ځانه کوو، موږ به ځانونه مجتهدین جوړو. نه موږ مجتهدین جوړېدای سو، نه مجتهدین کېدای سو، نه مجتهدینو صلاحیت را پکې سته. موږ به د یغو متأخرینو مفسرین کرامو، د متأخرینو شراحو د حدیثو رحمت الله تعالی علیهم د یغو په تشریحاتو د یغو په تفسیرونو باندې به عمل کوو. هغه تفسیرونه او هغه تشریحات هغه به له خپل فقه سره تطبیق ورکوو چې کوم څه د قرآن او له حدیثو له اصولو د شریعت موږ سره موافق یې په هغه باندې به عمل کوو. الله جل جلاله دې موږ ته په صحیح نقشه د دین باندې عمل را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان